نو زما او ستا رزق معلوم دی، لہذا مو ته دپاره پکار دی چې طلب د حلال رزق وکړو، د حرام رزق سوچ هم ونه کړو. دنیا کې چې انسان تباه کیږي د حرام مرۍ د وجې نه تباه کیږي، چې کله انسان حرام اخوري د سره بیا د دې عبادت نه قبلیږي. یو خبره یاد وساتئ، یو حدیث کې د دې ذکر دی، نبی مهربان فرمای حلال معلوم دی او حرام معلوم دی، په مابین د دې کې مشتبهات دي. څه شی دا دي چې انسان کله کله پکې شک کې واقع شي چې دا به حلال وي او که دا به حرام وي. اصل متقي او اصل کامیاب هغه دی چې حلال حلال وګڼي، د هغې طلب وکړي، د حرامو نه ځان وساتي، او چې کوم مشتبهات دي هغه هم پرېږدي، نو بیا دا کامیابیږي. دا به اصل تقوادار دی، دا اصل پرهیزګار دی، د آخرت ښایسته کیږي، د دنیا کې هم ژوند ښایسته دی، او د رب العالمین سره چې کله ملاقات کیږي د قبر په دې دروازه باندې، ځکه دا قبر د الله تعالی د عدالت دروازه ده، او په دې قبر به د انسان ورځي، او قبر کې به د اولنی تاریخ وي، د هر مجرم یو تاریخ وي. فلانکۍ میشه کې ویل د انسان تاریخ دی، زمونږ هم رب سره تاریخ دی، او هغه تاریخ هغه معلوم دی، او هغه تاریخ ډیر نږدې دی. هغه تاریخ فقط یوه سا ده، ما دا چې سا وي نو بس مهلت دی، او چې کله سا ووتله بس الله تعالی ته ډایرک ورتلل دي، او الله تعالی ته ډایرک ور رسیدل دي، او د الله تعالی په عدالت کې حاضرېدل دي. ستا تاریخ دی، بیا به هلته ته جواب ورکې. جب تک سانس اس وقت تک چانس، چې کله پورې تا کې سا وي هغه وخت پورې تا دپاره چانس دی. نن الله تعالی مونږ ته چانس راکړی دی، هېڅ به ته نه لګېږي. راتلل په نمبر دی، تلل بې نمبره دي. ډېر ځوانان لاړله، مونږ او تاسو پاتې یو. مونږ به من قریب لاړ شو، فنا به شو، چې کوم عمل ما تا کړی د هغې ثواب او جزا ته به رسیږو. الله تعالی دې د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي، او الله دې د بدو اعمالو نه او د ګناهونو نه مونږ ټول محفوظ وساتي.